نن به تاسو د بل فلم تشریح کوم خو هغه نه پهله که تاسو زما چینل نوی لایک کړئ دا چینل صرف سبسکرایب کړئ او دا ویډیو لایک کړئ. شروع کې موږ په موټر کې تو پولیس ګورو چې په خپل ګاډي کې یو مجرمي کې نولي وي او ځان سره روان کړی وي چې لاغې نوم کریک وي او هغه بار بار ګاډي نه اخوا دی خوا ګوري او تروي او د ځایریږي چې هغه چا انتظار مانی ناس وي. بیا موږ په لاره کې د لېرګاډي پټک ګورو چې دا ګاډي ودرېږي ولې چې الته لېرګاډي تیریږي او دی سار شي دغه انتظار کې ناس وي الته یو ګاډي ډېر په تیز راځي او د دې ګاډي وخی او اخوا لړا کوي او ډېر لري ځان سره وړي په کوم چې دغه دوانه پولیس والا ډېر زیات زخمیان شي او دا خپل ګاډي نه دوه کسان باروزي په کوم کې چې یو الک او یو جنۍ وي او دا دوه کسان ته هغه مجرم مرګري وي کوم چې دی پسې راغلي وي او دلته نه ځان سره تختی لکه د کرک روډ وي او دا بل جنۍ مرګري وي او کله چې دا هغه پولیس تر شي هغه ډېر زیات زخمیان وي بل خو وی وخی او هغه نه پسې په تمانچه وولي او مړی کی ځین کې موږ ولڅکانه یو جنۍ ګورو چې لاغینو مېری وي او دا په طالب کې لامبي او دا د دې غټ شوق وي او د دې مور پلار په ژوندۍ کې ډېر مصروف وي چې د ټیم نشي ورکولې ولې چې دې پلار ډاکټر وي او مور هم ډېر بیزي وي او به دوی یو ورځ خپل لور سره ټیم تیرولو لپاره دی او خپل کور ته ځي کم کور چې یو سین سره خوا کې وي موږ مېر ګورو چې خپل مرګرو ته راغلي وي او هغه سره سیګریټ او شراب څکي بیا مېری ته خپل مور ټلیفون کوي ورته چې بچیا چرته یې ته اوسه پورې کور ته رانغی مېری ورته په جواب کې چې خپل مرګرو سره ناسته یم او که ته غواړې زه نن شپه دې سره ایساره شمه خو په کوم معنی چې موبایل نټورک لاړ شي او دې سره خبره ونه شي دوی خپلو کې خبرې اترې کوي او ډېرې زیاته انجوی کوي. بیا موږ هلته کې درې کسان ګورو چې کور دننه راشي دا بل څوک نه دا هغه درې کسانو کوم چې وختي هغه پولیس یې مړه کړو. کلرک اصل کې د دې هلک پلار وي او خپل زوی ته وایي چې ما پسې پولیس شوي دي او ته دلته کې جنکیانو سره ناست دي او ګپې شپې لګې او تا سره خو زما بالکل هم فکر نشته. ورو دې جنې ته وایي چې دا دوه جنکۍ ونیسئ او ځان سره یې قید کړئ او دا دواړه راشي مېري او لاغې ملګري ونیسي کومه چې دا دواړه ډېر زیات ویریږي. مېري دوی ته وایي چې پلیز موږ پرېږده او موږ چې لاړ شو او مېري ورته وایي چې تاسو سره واده کوم چې ستاسو باره کې به چاته هم نه ویم خو کرک د دې خبره ونه مني او لاغې ورو چاکرو کاږي او دا دواړه ویروي په کوم معنی چې مېري ډېر زیاته ویریږي. مېري ملګري په چلاکۍ باندې ځان ایله کي او منډې کې تشناب ته راشي او موبایل لوکاږي او پولیس ته ټلیفون کوي خو د کلرک ورور هلته کې کړکۍ ماته کي او راننوځي او دې نه موبایل واخلي او هغې نه پسې دا جنۍ هم رونیسي او ډېرې زیاته ووخي او دې نه پسې دا له مېري نه هم موبایل والي او ماته کي چې دا چا سره رابطه ونه کړي. دواړه په ګاډي کې کښېني او هلته نه روان کړي خو په لاره کې مېري ګوري چې دا خو هم هغه لاره ده کوم چې زموږ کور ته تللې ده او دا ګاډي کې د هغه سرکټ شروع کېږي او د جنۍ د په سر کېږدي او ګاډي نه بار ټوپ کړي او د دې په دغه حرکت باندې د ګاډي بیلنس خراب شي او د هلته کې یو ونې باندې لاړ شي په کومه چې د دې د ګاډي ډېر غټ اکسیډنټ وشي. مېري مرګري ګاډي نه بهر وځي او تښتي د کرک رور او هغه جنۍ دې پسې کېږي په منډه منډه دا یو فیکټرۍ ته راشي او هلته کې چغې چالو کړي او چا نه مدد اخیستلو کوشش کوي خو بیا هغه دواړه هلته کې راشي او دا ونیسي او ځان سره یې ویسي دا دواړه جنکۍ د لاسونو نه شاته وتړي او یو ځای کې کښېنوي خپل زوی ته وایي چې دا ستا ملګري دي راشه او په دې باندې ظلم وکړه او څه چې دې غواړي هغه سره وکړه خو هغه داسې کولو نه انکار وکړي. مېري ملګري ته ډېره غوسه ورشي او کرک ته کنځلې وکړي په کوم باندې چې هغه چاقو وکاږي او دا په خېټه باندې ووایي او په ځمکه باندې لړکي او پرېږدي او بیا مېري پسې ځي هغه هم وخي او هغې سره زیاتې هم کوي. هلته کې اورکوټې او نکاڼې راولي او کرک په سر ووایي او هلته نه ترې منډه کړي او سیند ته راټوپ کړي او په لمبو لمبو بل سایډ ته ځان وکاږي خو هلته کې کرک او هغې ملګري راشي او په دې باندې ډزې وکړي خو دا په یو ډز هم ونه لګي او دا اوبو کې دننه لمبو وخي او بل خوا ته ځان وکاږي ولې هغه خو یو ښه لمبوزره پاتې شوې وه خو کرک دلته کې لګاتار په دې باندې ډزې کوي چې دا بل لاس ته وړي دا په یو ډز باندې ولګي په کوم باندې چې دا مړه خو نشي خو ډېر زیاته زخمي شي او اوبو کې پاتې شي او دوی دا فکر وکړي چې مېري مړه شوه او هلته ته لاړ شي بیا هلته نه ځي او یو کور ته راننوځي ولې چې د کرک رور او هغه جنۍ زخمي وي او دا چې کوم کور ته راشي هغه له بل چا نه له مېري د مور او د پلار کور وي کوم چې دوی ته پته نه وي دوی دې نه مسلسل مدد غواړي او دوی راضي شي او کور ته یې رادننه کړي او له مېري پلار د دې علاج کوي ولې هغه یو ډاکټر وي. د مېري مور پلار چې کله وده کېږي نو دغه کور بار څه اواز واوري او کله چې دا دواړه هلته کې بار وځي نو دا بل څوک نه بلکې مېري ګوري چې ډېر زیاته زخمي وي او هلته پرته وي بیا دې دواړه رامنډه کوي او خپل لور اوچتوي او کور دننه یې راولي. په ملا باندې لګېدلې وي او د دې مور بیا منډه کوي او کچن نه سامان اخلي خو دا هلته کې د مېري لاکټ ګوري دا یې روژدی او لاغې خاوند ته راځي. لاغې مور وایي مېري چې کله تلې وه بار نو یې په غاړه و
خو اوس دغه لاکټ مالا په کچن کې ملاو شو او ورته و چې کچن ته خو کرک زوی تللی و دا به ضرور هغې ایښولی وي او د دې مطلب دا دی چې زموږ د رول اولاد بل چا نه دوی کړی دی چې د کرک رول باروسي او میری ګوري خو دې نه پهله چې دا تللی وي او خپل ورور یې خبر کړی وي له میری مور راځي او دا شاته نه پرې غوزار کوي خو دا په دغه غوزار باندې خوږ نه شي او هلته نه دا چاقو راولي او له میری مور ونیسي او ډېر ساری کړي بیا د میری پلار راځي او شاته نه دا هلک دیختونه نیسي او لاندې یې لړه کوي او د هغې لاسونه ډېر زیات زخمي کړي او بیا نو تکلیف ورکولو لپاره د دې اوبو په ګرمو اوبو کې ږدي په کوم باندې چې هغه ډېر زیات چغې وهي او په تکلیف کې راځي بیا له میری پلار شاته نه یو تبرګې اخلي او دا په سر وایي په کوم باندې هغه خو مړ نه شي خو ډېر زیات زوبل شي او زخمي شي د دې مور پلار هغه کمرې ته راځي کوم کې چې کرک او له هغې ملګري اوده وي دا هلته کې له کرک زوی هم ګوري چې ناست وي او هغې لاس کې تومانچه وي او دغه تومانچه دوی ته ونیسي د میری پلار راځي او دا تومانچه دې نه اخلي خو هلته کې د کرک ملګري راپاسي او دوی ګوري او څنګه چې هغه پاسي له میری پلار پرې باندې ډاز کوي او هغه ګولۍ د دې د مرۍ نه بهر وځي او د دې نه ډېره وینه لاړه شي تختی او تشناب کې پټېږي او له میری پلار هم دغه دروازه ماتوي او دننه راځي او له میری مور هم هلته نه راځي او شاته نه په دغه جینۍ باندې ډاز کوي او دا مړه کوي دغه دوران کې کرک هم راپاسي خو له میری پلار په دې باندې یو ډاز کوي خو دا په کړکۍ باندې بهر وځي او تختی او په غټې دروازې باندې یو ځل بیا دغه کور ته راننوځي هلته کې خپل ورور ګوري او ډېرې زیاته اینه په میز ګوري کرک چې د هلته ګوري نو هغه نه پوهېږي چې آخر ولې دې زما ورور ووالو او دومره زخمي کو او ولې دا خلک ما هم مړه کوي کرک بیا دننه له کړکۍ نه میری او له هغې مور ګوري او دلته نه تښتي په کوم باندې چې دا په ټوله کیسه پوه شي چې میری د دې لور ده او دا یې مور او پلار دي او دا له میری په وجه موږ سره په جنګ دي دغه دوران کې له میری پلار هم کور دننه راشي او دې پسې ګرځي کرک هم دا هلته کې وګوري او په دغه دوران کې د دې یو بل سره په جنګ شي او هلته کې شیونه راخلي او په یو بل ډېر وخي او یو بل نیسي او په یو دیوال او په بل دیوال یې وولي خو ډېر زر کرک په دې باندې تکړه شي او له میری پلار ونیسي او ډېر یې ووخي او کله چې دا ډېر زیات زخمي شي او بېدمه شي نو کرک دې ته ووایي چې ما ستا لور سره او له هغې ملګري سره ډېر ظلم وکړو دا یو ځل بیا راپاسي او کرک سره په جنګ کېږي خو له هغې په لاس کې او راډ وي په کوم باندې چې هغه دا وخي او بېدمه کوي او کله چې دا هغه مړ کولو ولوي نو شاته نه له کرک زوی راشي او دغه تومانچې خپلې پلار ته نیولې وي خو کرک دې نه دغه تومانچه والي او د خښتو نه یې ونیسي ته نه له میری مور راشي او په دې باندې غوزار وکړي په کوم باندې چې دا خپل زوی پرېږدي او بیا له میری پلار هم راشي او دې دواړه دا رونیسي او ډېر زیات یې ووخي او بېهوشه کړي پس دا دواړه خپله لور او له کرک زوی په کښتۍ کې کښېني او هلته نه دې لاړ شي خو دلته کې کرک خو هم ژوندی وي په کوم باندې چې له میری پلار ناکلاره وي او هغه نه غواړي چې دا کرک ژوندی پرېږدي او دغه شانتې دا واپس راځي او له هغې جسم په یو پلیټ باندې کټ کوي او د دې د جسم نه ډېرې حصې وکاږي او دا دلته کې معذوره کوي دلته کې بېهوشه وي خو کله چې دا په هوش کې راځي نو د جسم کې حرکت نه وي او هغه له میری پلار نه تپوس کوي چې ته خو ډاکټر یې او سرجن یې ما ته ووایه ته آخر ما سره څه وکړو خو له میری پلار ورته په جواب کې وایي چې ما تا سره څه هم وکړو اوس به تاله ډېره مزه راشي او ورته ووایي چې مزه به تاله هله راځي چې ته خو ما نه ژوندی بچ یې او له هغې سر راوالي او په یو اون کې کیږدي او هغه پرې ورپسې تیز ولګوي چې هغې ته ډېر زیات تکلیف میلو شي او له هغې مخ هلته کې سوځېږي او دا چغې وخي او اچانک د دې سر هلته کې ډز وکړي او دغه شانتې دا دلته کې ډېر په دردمنې مړ کړي او د میری مور او پلار دلته کې خوشحاله شي چې دې خپله بدله واخیسته